رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي، زما د امت څخه دوه ډلې دي چې ما نه دي لیدلي یا یې زه اوس نه وینم، ځکه دغه دوه ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې نه وې موجودې. اوله ډله یو قوم دی چې د هغو سره داسې قمچینې یا چلاخي یا لرګان ورسره دي لکه د غویو لکۍ، او په هغه سره خلق وهي چې دا هغه ظالم حکومتونه او ظالمان خلق خانان او قومندانان دي چې د الله جل جلاله پر بندگانو بېله حق او بېله سببه ظلم کوي، پر خلقو تیری او تجاوزونه کوي، قسم قسم وهل او کټل ورکوي، چې دغه ډله نه جنت ته داخلېدلی سي او نه د جنت بوی ورسیږي. او هغه بله دوهمه ډله چې جنت ته نه داخلیږي او نه یې بوی ورسیږي څوک دي؟ ښه متوجه سه، هغه نساء کاسیات عاریات، هغه ښځې دي چې کالي یې اغوستي دي او لڅې دي. دغه د نن ورځې لس کالي په نامه کالي دي او ښځې یې اغوندي، خو په حقیقت کې لڅې دي. تر ما تاسو ته ښه در معلوم دي. مائلات ممیلات، او دغه ښځې په تګ او رفتار کې کږې وږې، یا دا چې دوی خو د حق څخه و ګناه کولو ته مایلې دي، د حق څخه مخ اړوونکي دي، او نور خلق هم و ګناه ته ورکشوي، نور خلق هم ګمراه کوي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة، او د دغو ښځو د سر ویښتان داسې وي لکه د اوښانو کاږه او مائل بوکونه، یعنی وریښتان به یې لوړ او داسې ببر جوړ کړي وي چې د شاوه طرف ته مائل او کاږه وي. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، دغه دوی ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یاد کړي نو وایي و جنت ته نه داخلیږي او نه د جنت بوی پر مشلي. حال دا چې د جنت بوی د ډیرې یا د ډیر لرې ځای یا لرې مسافې څخه پر چا مشلي. آیا یوازې دغه حدیث شریف د ښځو د اصلاح دپاره بس نه دی؟ که نور هم و تهدید ته ضرورت لري، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو ښځو په باره کې په هغه حدیث شریف کې چې حاکم او امام احمد یې روایتوي فرمایي د دغه امت په آخر کې به داسې خلق وي چې په لویو زنانو کې به سپریږي تر څو چې د مساجدو دروازو ته راځي، په موټرانو کې به مسجدو ته راځي، او د دوی ښځو به کالي اغوستي وي او لڅې به وي، د دوی سرونه به داسې وي لکه د ډنګرو اوښانو بوکونه. پر دغو ښځو لعنت وایاست، دوی ملعونه دي. زه فکر نه کوم چې ته دې د دغو ښځو څخه یې چې په ذکر سوو احادیثو کې یادې سوي دي، ځکه ته هغه مسلمانه یې چې په زړه کې دې د الله جل جلاله محبت پروت دی او هم له خپل رب څخه بیریږي. ته هغه مسلمانه یې چې د الله جل جلاله د جنتو امید لري او له عذابو څخه یې پناه غواړي. نو دغه پنځه نصیحتونه عملي کړه، ان شاء الله تعالی د جهنم له اوره به خلاصه سي. اول، قرآن کریم د ځان قانون وګرځوه. دوهم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونو عمل وکړه. دریم، په صدق او اخلاص سره الله جل جلاله ته توبه وکاږه. څلورم، دغه اوسنی چادري او لباس دی د عفت او حشمت، د ستر او حیا په چادري او لباس بدل کړه. پنځم، د ښو صالحو ښځو ملګرتیا اختیار کړه او د شپې دعا مه هېروه، ځکه د شپې دعا خامخا قبلېدونکې ده. الله جل جلاله دې تا او ستا پاکي، ستا طهارت او ستا عفاف د ټولو مسلمانو خوندو سره در وساتي. تعلیم الاسلام رادیو.